السلام علیکم ورحمت الله. نعمانی سے پوښتنه کړې ده څوک چې د رکوع تسبیح سبحان ربی العظیم په ځای باندې سبحان ربی العظیم وایي، یعنی الف لام او زی ی میم د عظیم معنا کې څه فرق وای نه راځي. محترمه معنا یې ډېره غلطیږي. لدې وجه نه علامه شامی رحمت الله علیه فرمایي څوک چې سبحان ربی العظیم نشي ویلی نو پکار دا دی چې هغه سبحان ربی الکریم وایي، یعنی د عظیم په ځای باندې کریم وایي. کله چې د عظیم نشي ویلی بلکې سبحان ربی العظیم وایي نو عظیم معنی بالکل غلطه ده. نو په دې وجه باندې په صحیح تلفظ کا په عظیم کولای شي ډیره ښه، که نشي کولای نو دغه متبادل کلمه هغه سبحان ربی الکریم دی، نو سبحان ربی الکریم دی وایي. السلام علیکم ورحمت الله.